کم یې وویني غي او چابک وینو کاغۍ و چابک دی پرسي باندې کار ولاړې پلي بس دی ولاړه دی پسې و هغه یې ونې وګرځوئ نه پسې ور وکړي یارانو کې رسوا کم زه د څه په ښکاریانو کې رسوا کم راته شروع د دوی خبر دا بلوڅان ماما دي ماماګان دي یو سو یې نیولی دی که د تصویران ورسره اخلي څو دانې مې ونیوله کم یې وویني دغه او هغه سره وینو نومونه یې څه شو کاغۍ او چابک وینو کاغۍ و چابک دا کاغۍ چابک وایي دغه نیولی دی دا سوی دا ډېر غټ دی ډېر زیات په خوشحاله دي څو دا بس یو دانستي ګروپ نیولی دی یو ولاړ شوی دی دوه دانې ولاړ شوی دی یو هغه یې کړی سپینې لسو هغه ولاړې غوندې پرون سدا دویم کوي زه په شرالي دا پسې ګرځم ګوره شرالي دا چیرې دی هغو زما په خیال چې نه دی نیولی سوی ډېر زیات په ټینشن کې ګل علاوه ډېر زیات په ټینشن کې ته زور ځم ډېر لیرې دی شرالي دا ورته دیګه سامان میژلان السلام علیکم څنګه سواست تی خفه یاست که خوشحاله شی مې نه ویني نه پاکه سم شی لیدلی نه دی وروره نیوانګ د کومې خوا دی نو خفه یې که خوشحال یا خو بده یم یار خدای دې ورځ کې دغه روان یم ته د اخري ورځ به بیا شی دروځي څنګه شرالي اخري ورځ به بیا یار خو یو دانه ولاړ تو هغه توپان سره ولو هغه فرقې خوږ دی نو یو چا مې نه و کې برته راوګرځېده و او نو کې هم زما په خیال چې مات شوی نوک دا نه جاړ زه خو د خیره د ملګرو پورې راورسېدم شېرعلي تللی د موټر لپاره دیګه د ځانونه وساقي ډېر لوی سفر هم شوی دی بس په خاوره یو پلی کار لا نه دی کړی پلی کار نه دی کړی نو شی راوته درته راغه شوی نه زه امید به نه بایلو سبا له بیا انشاءالله سبا له خدای مهربانه دی یوه ورځ بله ورځ ولاړه ده که نه ولو نو خوا دیګه سره نسته نو بیا څه چمپه افشا هم خوش کړی ده ولې شای خوش کړی ده وه دی پرسي باندې کار ولاړې پلي بس دی ولاړه دی پسې و هغه یې ونې وګرځوئ نه پسې ور وکړي د پشای پر هغه باندې خوښ کړه سبا به بیا انشاءالله دغه خدای مهربانه څنګه سواست ملګرو ملا یو سی ولاړ کړی دی هغه په لې ډاج کې دغه چې دی مرمۍ په مخه واسي نو هغه پښام خوښ کړ او تاسو یو شاته پاته سوی ول زموږ تر مخ ولاړ شله ما څلور دانې ولاړ کړي نو خامخا پاتې یا دا اوس یې موږ راوړو اوس مې به خامخا پاتې څلور مضبوط څلور دانې ولاړ کړي دي دوه مې نیولي دوه راسه کړي دلې ایسه ځانونه مې وساک اوس بیا مخ ته سفر راته ګوري ډېر ستړی یم سلو سهار په څو بجې سټارټ شوی سهار په کم لس بجې او کم لس باندې سټارټ شوی ول دا ټیم 4 بجې دی کښېنستلي نه نو مې اوبه څښلې دي د ملګرو سره روان یم شاته پسې یم د دوی هغه فره له نه ده ختم شوی د زړه خروش یې نه دی ختلی په د هغه امید کې روان یې ګرځه د پیولین کې چې کله سوی وویندو ورتازی سیله کړو ښه د خیره موږ خو د روډه پورې راورسېدلو شېرعلي او نور ملګري موټران راولي نو موږ دلې ناست ورته کوو چې دوی راشي بس بیا به ورسره روان شو او د دوی د زړه ارمان نه سو پوره سوی وت هم نه دی ور ولاړ شوی سوی خو نشه در ولاړ غر سیمې ماتې دي مړه ولې ګوتم ثنا کې بس دا یې خو یاره دا سره فرم په زندګي په فرا کول ښه پره بچ موږ وره و موږ داش ولاړو دا غره په نوم ته ته موسان دروله او نه ور و دلته چې پره واچول داش په ولاړ ښه دلته په ولاړ برته په دایراله پر موسان دا نن هم دی موږ فرار ته سمو پر موټران نه دی راولو والله هیڅ فرق کوي یار تا ته خود ودر ولا سې دې کباب کې
موږ د موټرانو په انتظار کې د بګرزۍ د ګروپ مشر آغا صاحب هم دا دی رالی نو زړه دې اوس خوشحاله دی که ډېر خوشحاله دی دی غرق شو کما دې خدای نو څه غواړې مجلس ختم سو څه کوې بالا سبا ورځ تاسو مهرباني ولکه اوس دا خلک ګرده خفه دي څه ورته ووایسې زړونه یې خوشحاله سي شی نه دی ور ولاړ سوی سید الرواتي ولا نه راووتې پر برابر شو لا بله ګسې چپه ولاړه لرې ووتې سم ووتې دی پر برابر شولو ونه خو لرې بس د کابو کې دی په پسې ولا بله رنډۍ دور ځم ولاړه بس خطا کړي نو چې هغه ځان رسولی وای بیا خو راګرځوو بیا نو چیرې دور ځم یخ ډېر زیات سولو اوس دا د ملګري ګرده اور لګوي شیر علي ګوره څه وخت راسي ټوله دلې ورته ناست دي د اور څخه خوندونه اخلو وړې وړې لمبې یاره ګه سره په پیاجه زنده باد موږ دومره پسې وګرځېدو دا وچ بټي مې نس پیدا کوی تا دې سیکنډ کې پیدا کړو اوس دې خوند په وکړ معنا خوند ښه د خیره شیر علي راورسېدی موږ ډېر انتظار هم ورته وکړي ډېر ستړی هم سولو نو اوس دا د دوی د خیره رالو ډېر غټ سفر وسوله اوس دوی دا تازیان ټوله موټرانو ته وراچوي ما بل خو به نه یې یو دانه پاته دی او چې انا سپیت مونږ لا ګرځي موږ کښینو په دغه ښه د خیره دا دې راورسېدلو خپلو وطاقو پورې د آغا صاحب زوی ریفي څنګه ولو دا وارس څه نه دي نیول سوي دا پلا خو سر وختي ته زموږ په خوا نه راغلی دغه میلې اوس به داسې خوند نن منظمه اصل کې نن منظمه وچلېدی څنګه یاست یاران یخني شوی دی شیر علي څنګه شوې نه ستړی ګل الا ته څنګه شوې برابر سویان ووته نیوانګ په دغه خپل نصیب دی نه یې پره څوک یې نشي نیولی بلکل شپه یې نه وه پوره تازیان دا دې ګرده جمع دي اوس وطاقولو ځو او دسونه کول منځونه به کوو چای به کوو بس ځانونه وسا کوو بیا نو ډولونه دي سورناوي دي دا کیسې بیا شروع کېږي خلک اوس هم په سره روان دي د اوس لا نه دي راغلي یخ ډېر زیات یخ دی
ښه د ماخستن چې هم دی خلک لګیا دي خپلې څوک ډوډۍ پخوي څوک سالنونه پخوي د چا په تنبوګانو کې دغه ساتو ډولو دا شان چالو دي هاخوا ته تاسو بیا اواز اورئ او درته بیا دا زموږ ملګري ناست دي مړۍ پخوي ډوډۍ غټ دغه ورته ایښي دي خانو استاد غټې غټې زوالې یې جوړې کړي دي نرۍ ډوډۍ پخوي که پنډه نرۍ ډوډۍ پخوي پنډه ښه شروا ده نه نو موږ بیا بل ځای میلمانه یو ښه نو اوس ډوډۍ پخېږي زه بار ته ورسم مخامخ وطا کې ساعت شروع دی ډولو دا بدلیو دا شرمه یې هلته بورسم دا کار د فرصت نه و ما څه ستا چشمانې مچ کې ته زما لیونتوب وچ کې دا کار د فرصت نه و ما څه ستا چشمانې مچ کې ته زما لیونتوب وچ کې جذبې د محبت کم لیونۍ خامخا او تا زړه یو د بل یو په کلي سره خپل یو چې تیر دی هغه نه کیم او تا زړه یو د بل یو په کلي سره خپل یو کوشش کوي په منځ کې مې پردی خامخا اجازه یارته د سپین مخ د کتلو پټ پټ د مسیدلو بس ورکه اجازه یارته د سپین مخ د کتلو پټ پټ د مسیدلو قبله فریاد ته بچا ماته که بچا څه مکه د کندهار څخه د پټکان د شاله څخه وطن کې پروت پښتما صاحب پرځم جرات
جفا دي تاسو ردا د سپینې خولې خندا دي تاسو یا می مړکه یا می پړکه خوښه ستا ده یا می پړکه خوښه ستا ده یا می مړکه یا می پړکه خوښه ستا ده راته شروع د دوی غزلې راته وایه والې نکه یا خبرې راته وایه شوخ نظر دی راته بل څه بل څه وایه شوخ نظر دی راته بل څه بل څه وایه شوخ نظر دی راته بل څه بل څه وایه مخ را کوږ کوي نادګر راته وایه زه څه له په ښکاریانو کې رسوا کړم په یارانو کې رسوا کړم زه د څنګه په ښکاریانو کې رسوا کړم زه له په یارانو کې رسوا کړم زه د څه له په ښکاریانو کې رسوا کړم راته شروع د دوی خبرې پر څه یې مرور په خوله وایه که د زړه یې مرور ولې نه راځه پر څه نن یې بیا راته ویلې یاسر جانه 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 اوړم در غرو تسبیح راودمه هلمه لنګو تسبیح راودمه د خیره د اجمنان وطاق له رالمه د میلانو ټول اجمنان جوړه کړې ده د ده څه به دغه د شکار فایدې پوښتنه وکړو دغه سوی کې د سوی غوښه چې د دې کومه فایده ده هغه به پوښتنه ځې وکړو او بلکې دغه ښکار له موږ راغلي دا نسل کشي نه کوو دا خلک په پسرلي راځي دی برال وي بچان یې پلانه یې دا دی یو نشي د موږ دغه خلاف یو موږ پر دغه ټیم راځو پر دا ټیم په دا ټوله ورځ یو څوک هم یعنې که سل سوی ولاړ شي په هغه کې 15 اتۀ نه نیول کېږي پر دا ټیم د هغه سوی پر تاجي زورور او دویم فایده د دې خاص سر چې دی دا د سالنډۍ والا دپاره چې ویشي او بیا د دې یخني وباسي دا د هغه دپاره ډېر یک په یکه دی چې دا دنیا ډاکټران به راوغواړي دغه یوه پیاله وڅښي دا د هغه ګردو دی د سوی او د سوی سر چې دی او دویم سږی و دا کوم چې د دلبند مواد دي زړه یې دی سږی دی دا بیا چې دی دا بیا د سالنډۍ لپاره ډېر ښه نو لهذا هغه به هم پخېږي او په غوړي کې به ډېر نه ایښېږي وینې مالې به کچوي نور نو دا یو 200 کسه ښکار دی او بیا فضل راغلی دی فضل افغان هغه دا ټوله کور کوي نو لهذا
پرون موږ لره جنګلات والا هم راغلي وو هغه کور یې ودان خو هغه هم موږ تقریبا خپله پښتو پوه خپل درخواست مې ورکړي هغه درخواست یې ومانئ و کنه ویل چې ورور دا یوه ورځ ښکار وکړي بیا یې مه کوئ خپل تموګان ونړوئ بیا موږ ټول خواست مې ورته وکړي چې دا 3 ورځې موږ ښکار دی دا موږ کوو نو ده ومنله او د دې هم خلاف و چې په دا جنګلي حیات چې دی دا نو موږ ورته وویل چې باید دا توپک واله دا د دې جنګلي حیاتو دشمنان دغه دي دا مرغان خو ولې د توپک کار دی د توپک ښکار دی دا پسې رسم سوي دي ماښام دا موټران پسې ګرځي او دا موټران په بتۍ کې دا سویان بس ولي یې اوس خبر خو موږ نه یو 100 یم په یوه شپه ویشتلي یې 10 یم ویشتلي چې دوی اوس لاندې ځینې جوړوي که څه کي د خوراک دپاره خو نو 2 دانې هم ډېر نو موږ د دې ډېر خلاف هر څوک چې راځي د توپک والا چې دغه کار کوي چې سوی ولي موږ د هغه ډېر خلاف لہذا د موږ سره په روش کال او سږ کال په ځل افغان موږ سره ډېر تعاون کړی دی او لہذا داسې تعاون یې کړی دی چې دغه میله یې داسې کور کړی دی چې څوک نه پرېږدي او دی په خپل هم ذاتي د دې سوی د ظلم خلاف دی دی په خپل هم د دې خلاف دی هغه کار که سره کوي نه هغه چاله ورځي نه چې هغو ظلم کړی ورته وایي چې دا ولې کوې دا نو موږ ستا مننه کوو چې رالې مېلمستیا کوو که یې سبا یې راسره وکړې ورته دغه پسې شوروا واله سپین ږیری چې دی ویل هغه دغه ول د یو چا ملا و دا خبرې وکړه ول د یو چا ملا و ول هغه ملا ته سپین ږیري راکوړسلو ول دا روژه ډېره ګرانه ده ملا صاحب دا روژه موږ ته روا کړه نو هغه ول چې زه دا خبره نه کم تسلیم چې زه نه کم د روا ول ولکه بیا دا بله ورځ په دا مسجد کې ودرېږي نو هغه دوام وپیسې ول زه به ماښام کتاب وګورم نو د تراوو ټیم چې رالی ملا صاحب سپین ږیرو ته وویل ول په کتاب کې خو دغه لیکلي وو چې زاړه یاست دی ول وه ول نو ولاړ پر خواړه یاست دی ول وه ول نو که خواړه نه نو خو مړه یاست دی ول وه ول نو ته ته روژه روا ده په دا بله ورځ چې د ځوانان خبر سول ځوانانو احتجاج وکړي چې ملا صاحب لو موږ کوو او اوښان موږ بارو دوزان موږ د کورو دپاره کوو یعنی دا ګرده پر موږ دی او تاسو سپین ږیرو ته روا که موږ ته نه روا کوي دی په پوه سو چې دا د دعوې والا دی ول سبا به زه کتاب وګورم ماښام بیا به ته هم دا کار نو هغو ته کتاب وکړي وګور ویې کاتی بیا نو ورته وویل ول ځوانان یاست هغه ول ول نو خو ګلان یاست هغه ول نو که اوبه نه وي نو تی خزان یاست ول و تی ته هم روا نو لہذا مجلس دا دی چې وروره موږ سپین ږیري خو نو ولاړ پر خواړه یو که خواړه نه وو بس مړه نو زه ښه صفا سمه دمه شوروا سبا در پخوم که سوی پیدا سو خو کباب به درکړم کباب به درکړم که چیرې نوس پیدا شوروا زموږ سره هر وخت شته ولهذا که وخت درته پیدا سو بیا راسه انشاءالله دغه د وطن کې کوم حیوانان شته دې وطن کې خرګټ شته په د مرغانو په حواله خرګټ شته زرکې شته او په تور غره کې 6,000 پسونه شته تور غر ورته وایي هغه په خساره کې دی په کندره کې دی نو هلته هم زموږ خپل سلام علیک ستا خلک م یاران دي خوشحال په نامه باندې ولهذا هغه چوکیداران پر درولي دي د دې حیواناتو یعنې ښه تحفظ یې کړی دی هېڅ څوک ښکار ته نه ورلکوي صرف ښکار ته هغه څوک هغه وخت راځي چې د انګریزانو یو جوړه راسي هغو ته یې باقاعده نامنیټ کوي هغه خوشحال هغه مورچه کې ورسره پرېوځي د سر پسه ورښیي نر پسه ورښیي پر هغه باندې هغه ډېرې پیسې جمع کوي په کم سے کم 2 کروڑ روپۍ پرې وپسې جمع کوي هغه پیسو باندې بیا د دوی دا تنخواوې ورکوي و دا خلکو ته او بیا عربیان راځي مطلب دا دی چې په ګرد کال کې 10 پسونه هلته نه ضایع کېږي نو موږ هم دا ښکار پر دغه ټیم چې کوو نو بلکل نه ونې کې برابر یعنې دا تازیان دا اوس نشي نیولی نن تا لیدلی دي دا ښکار سوی دي تقریبا په 500 کې په 60 کې 15 نه دي نیول سوي نو موږ خو دا خبرې ګردې را معلومې دي او دلته چې دی دغه هم ډېر دي لیوان هم ډېر دي دا ماښام اوس دلته بتۍ ولګوره د غره په لمن کې د لیوانو سترګې هم ژېړې دي بریښي کاژان راځي هغه بیا چې شي دی دغه
د دا ښوروا او د دې هډوکو د دې بوی پر نښلي نو دا خو خلک هلته څښي که نه دا بیا د دا لپاره ده د غره په لمن کې ولاړ چې بتۍ دې پر ودرول بلکل باریان صاحب چې چایتون حیوانان هی څه کوي ډېر داسې نوي خلکه یا د زړه کمزوري خلکه د باندې کسه وتی نیسي چای جواب ورځي خو بهرحال د باندې نسي وتی